ګرانو محترم ورونو، ډېر خلک دا ټاپې لګوي فلانی وهابي دی او فلانی وهابي دی. تاسو د وهابي په معنا باندې پوهېږئ؟ زه به یې در وښیم. که چاته دې ویلي چې وروره قرآن او حدیث کې دا خبره ده، وایي وهابي دی. که ورته ویلي چې وروره د قبر عبادت مه کوه، قبر ته سجدې مه لګوه، د قبر نه مرستې مه غواړه، یا رسول الله یا علي مدد یا پیره بابا را ورسېږه، وایي وهابي دی. که ورته وایي چې د قبر مالګې مه خوره، جنډې په ځان مه وه، جاروګانې په ځان مه وه، دا وهابي دی. که ورته ووایي چې دا بدعي ذکرونه هو او ها او هو او ها دا ذکرونه یې شروع کړي او په مسجد کې ګډاګانې کې دا مه کوه، وایي وهابي دی. که ورته وویلې چې خیرات وکړه خو د ورځ ځان نه مه ټاکه چې دا اولې ورځې خیرات او اولې ورځې حلوا او دا مړی خوري او دا خوري، وایي دا وهابي دی. که ورته وویلې چې خیرات ورکړه خو اسخات طریقې سره مه کوه، دا نشته دی نبي سلم نه یې کړي، وایي وهابي دی. که ورته وویلې چې په الله باندې اعتماد کوه، دا تعویذونه نبي سلم منع کړي دا تعویذونه مه کوه، وایي دا وهابي دی. که چاته دې ویلې چې لکه دا مونځ لږ په قرار راکوه، مونځ تیز کړه ډېر، وایي دا وهابي دی. که د قرآن او حدیث موافق دې عملونه شروع کړو، ګیره دې پرېښودله او ناروا ته ناروا وایي، غلط ته غلط وایي، لکه وایي دا وهابي دی. محترم ورونو، وهابیت څه ته وایي؟ نن سبا د خلکو په اصطلاح کې چې په صحیح دین باندې روان یې، دې ته وهابي وایي. که نه وهابیت کوم نوې پروژه، کوم نوی دین، کوم نوې تګلاره نه ده، سوا د دې نه چې خلکو ته د قال الله وقال الرسول خبرې ورسوه. دې باندې تاسو عمل وکړئ، د الله او د رسول خبرې چې چاته ورسوي او صحیح دین دې چاته ورسوه، دغه د وهابیت او دغه ته د ګمراهي نوم ورکوي. نو محترم ورونو، که چېرته وهابیت او چېرته وهابیتوب خلک دې ته وایي چې قرآن او حدیث باندې عمل کول او د الله صحیح دین خلکو ته بیانول، دا وهابیت همداسې وهابیت خو زموږ سل ځلې قبول دی.